د افغانستان او ترکمنستان هیوادونو د ګډ اقتصادي پروژو د پرانستې په درشل کې د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء محترم الحاج ملا محمد احسن اخوند ترکمنستان هیواد ته سفر وکړ چې په لړ کې یې د تورغونډۍ بندر د توسعې او پراختیا پروژې چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې د مرستیال محترم الحاج ملا بخت رحمان شرافت او د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د رئیس لخوا پرانستل شوې. د یادې پروژې له لارې به د افغانستان د ریلي کرښې ملي شبکه د منځنۍ اسیا هیوادونو او د جنوبي اسیا هیوادونو د اوسپنې پټلۍ له شبکې سره نښلول کیږي. د تورغونډۍ بندر د پراختیا او د اوسپنې پټلۍ دوه پروژې ټول د شاوخوا 40 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پلي کیږي. لومړی پروژه د یاد بندر په مسیر کې له هرات څخه تر صنوبره پورې د 22 کیلومتره اوسپنیزې کرښې جوړول او دوهمه پروژه د تورغونډۍ بندر د پراختیا پروژه ده چې د تخلیې او بارګیرۍ لپاره د هنګرونو تأسیساتو جوړولو او فرعي اوسپنیزې کرښې جوړولو کار پکې شامل دی. د یادو پروژو د تطبیق څخه د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي ډول د ټولګټو وزارت موخه دا ده چې یاد بندر په نړیوالو معیارونو سمبال او د تجارانو د غوښتنو مطابق پراختیا ورکړل شي. د تورغونډۍ بندر اړوند دا ستره پروژه د افغانستان د لاجورد لارې یوه برخه ده چې د هیواد پر تجارتي او اقتصادي برخو مثبت اغیز کولی شي. د تورغونډۍ بندر چې په 1448 هجري شمسي کال کې تأسیس شوی دی د هیواد یو له خورا مهمو او اساسي ریلي بندرونو څخه دی چې د افغانستان، مرکزي او جنوبي اسیا، عربي نړۍ او ان اروپایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراختیا محور ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د یاد بندر په پراختیا د هیواد شمال ولایتونو ته پر غځېدو او د خواف هرات بندر سره په نښلیدو سره به د تجارتي توکو په خوندي او چټک لیږد رالېږد کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي او د ملي عوایدو په لوړېدو او د هیواد په ځان بساینې کې مهم رول لوبوي.